په روژه کې شپږم درس د فقیرانو مسکینانو سره همدردي کول. په روژه کې موږ ته یو بل بهترین صفت تعلیم او تربیت راکول کیږي چې هغه د فقیرانو سره همدردي کول. په دې وجه باندې چې انسان د خپلې ولږې او تندې درد او تکلیف او مشقت عملي ته ور محسوس کړي، نو دا ورته معلومه شي چې دا څومره سخته ده، نو د هغې نه وروستو د فقیرانو حال ورته ور یاد شي چې ټوله زندګي په دې تکلیف تیریږي. په زړه کې په فقیرانو ترحم پیدا شي او په زړه کې د فقیرانو سره همدردي او فکر پیدا شي. مواسات تفسیر علما داسې کوي چې معاونة الاصدقاء والمستحقین ومشارکتهم فی الاموال والاقوات. هغه دې ته وایي چې سړی د خپلو دوستانو مستحقینو سره کومک وکړي او هغوی په مالونو او رزقونو کې د ځان سره شریک کړي. امام ابن قیم رحمه الله فرمایي چې د فقیرانو سره مواسات او همدردي یو څو قسمه ده. یو په مال باندې چې الله تعالی مال درکړی دی، د خپل مال نه څه لږه حصه راوالي او فقیر ته یې ورکړي، مسکین ته یې ورکړي. دویم په جاه باندې هغه دا دی چې مال الله نه دی درکړی لیکن مخ الله درکړی دی. ته یو چا ته شفاعت وکړې، ستا شفاعت قبلیږي، نو ته د یو فقیر د همدردۍ د وجې نه خپل مخ استعمال کې او چا ته شفاعت وکړې. دریم په بدن باندې هغه دې ته ویلی کېږي چې یو انسان مالم نه لري، څوک شفاعت هم نشي کولی، لیکن د فقیر او مسکین یو خدمت دی او ته د هغې خدمت وکړې. څلورم د مسکین سره همدردي په نصیحت او رهنمایي باندې ده چې ته مسکین ته لار او طریقه وروښیې چې لاړ شه فلاني ځای ته، هلته یو سړی دی هغه تا سره کومک کوي، دا ترتیب دا طریقه به استعمال کړي. پنځم د مسکین سره په دعا او استغفار مواسات او همدردي کول. او شپږم نوع دا ده چې د هغې په غم دردېدل او د هغې په غم پریشانه کېدل. د فقیرانو سره همدردي او مواسات، کومک او معاونت کول یو بهترین عبادت دی. انسان ورباندې الله ته نږدې کېږي. همدغه وجه ده چې الله تبارک وتعالی د انصارو صحابه کرامو صفت په قرآن کریم کې کړی دی چې هغوی د مهاجرینو سره مدد او کومک کوي، معاونت کوي، هغوی په خپلو کورونو کې ځای کړي دي، د خپل مال نه په هغې خرچه کوي، خپل باغونه او فصلونه د هغوی سره نسبه کوي. قرآن کې الله وایي والذین آووا ونصروا، او هغه کسان چې مهاجرینو ته ځای ورکړی او د هغوی نصرت یې کړی. الله تبارک وتعالی مسکین سره په کومک کولو، هغې ته طعام ورکولو باندې حکم کړی او دا یې د مؤمنانو په بهترینو صفاتو کې شمارلی. الله د مؤمن په صفاتو کې فرمایي ویطعمون الطعام علی حبه مسکینا ویتیما واسیرا. مؤمنان هغه کسان دي چې هغوی مسکین، یتیم، قیدي ته طعام ورکوي سره د محبت د مال نه، یعنی خپل محبوب مال په دوی خرچه کوي. امام مسلم رحمه الله فرمایي چې موږ یو ځل سفر کې و، ناګهانه یو سړی په سورلۍ باندې رالی، ښي طرف او ګس طرف ته یې وکتل، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل من کان معه فضل ظهر فلیعد به من کان علی من لا ظهر له. کم یو انسان سره چې
زیتی سورلی نو هغه دې د هغه چا سره امداد او نصرت وکړي او هغه ته دې ورکړي چې د چا سورلی نه او د چا سره چې زیتی توخه وي نو هغه دې هغه چا ته ورکړي چې هغې سره توخه نه وی نبی علیہ السلام د اعمالونه ټول ذکر کړل تر دې چې زمونږ دومره تاکید د دې دپاره وکړو چې زمونږ دا ګمان شو چې زیتی توخه د چا سره یو زیتی مال ورسره نو د هغې کې زمونږ بالکل حق نشته دا د مسکین حق دی مونږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اطعم الجائع وعود المریض وفك العانی یعنی الاسیر تاسو د مسلمان سره همدردي کوئ نو وږي سړي ته طعام ورکئ د بیمار پوښتنه کوئ او قیدیان د قید نه آزاد کئ یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي شکایت وکړ چې د الله رسوله زما دا زړه ډیر کلک شوی دی زه څه وکړم وی فرمایل وامسح رأس الیتیم واطعم المسکین د یتیم سر مسح کا او مسکین ته طعام ورکا یعنی د دې همدردۍ په وجه باندې بس تا د قسوة القلب هغه ختم شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی څلوېښت خصلتونه دي چې پای کې اعلی خصلت دا دی چې یو سړی ګډه چیلۍ چې هغه پی کوي هغه راواخلي او یو چاته ورکي چې زه د دې پی ته خورو چې کله پی پکې ختم شو بیرته بیا راکړي که دغې یو اعلی پکې دا دی د دې نه چې دی په څومره خصلتونو کې یو انسان په دغه عمل وکړو د دې د ثواب په نیت باندې الله به د دې عمل په وجه باندې د جنت ته داخل یعنی د مسلمان سره همدردي کول دا انسان جنت ته داخلی بلکې د مسلمان خدمت او د همدردي کول دا د جهاد د تهجد او دغه رنګې د روجې په مقدار بهترین عبادت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله هغه انسان چې هغه د مسکین سره او دغه رنګ د مسکین سره او یا د کونډې په یو خدمت کې منډه ترړوي د هغې داسې ثواب دی لکه د مجاهد فی سبیل الله یا هغه تهجد ګزار چې هغه تهجد د هغې هغه لره نه سستیږي د تهجدو نه او نه ستړی کوي او هغه روژهدار چې هغه بالکل روژه نه ماتوي کله چې یو انسان د مسلمان په یو حاجت کې منډې وهي او د مسلمان سره همدردي کوي الله د حاجتونه پوره کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يزال الله في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة أخيه همیشه به الله رب العالمین د مسلمان حاجت پوره کوي تر څو چې مسلمان د نورو مسلمانانو حاجت پوره کوي نو د همدردۍ په وجه باندې د الله مینه او محبت حاصلیږي د مسلمانانو مینه او محبت حاصلیږي د دې په وجه د قیامت د ورځې خوشحالي حاصلیږي د دې په وجه د انسان حاجتونه پوره کیږي او د دې په وجه باندې غصه حسد او کینه ختمیږي الله دې دا بهترین صفت په من کې پیدا کړي